په شارګه کې د پاکستان د دې پنجابي ریاست بتخور فورس اف سي لخوا چې کوم ناروا اپریشن وسو قدرمنو ملګرو ټول تاسو په دې صورتحال خبر یاست چې نن دا احتجاجي مظاهره مجولې راوغوښتله په دې مو راوغوښتله چې په دې ارنایي ضلع کې دلته د پاکستان د ریاست د پوج د اف سي لخوا مسلسل داسې یو عمل شروع دی چې دلته لکه یو ملک چې یو بل ملک قبضه کې دشمن ملک بیا له هغو له خلکو له شهریانو سره چې کوم سلوک کوي یو مفتوح علاقه یي هغه سلوک دې ریاست زموږ په دې شارګه کې روان کړی دی خو موږ ورته وایو چې اف سي کرنل ته هم وایو میجر ته هم وایو د دې ټول بادارانو ته وایو هغه خوبونه مه وینه چې تا به دلته له دې بازاره زموږ د شاره کې یو ډېر قدرمن سپین ږیری و پورته د که چا جرأت نسو کولی نن که د دا عمل کاوه پرون چې کور له رالې داسې ولاکه کې دړان هم خلک وتښتوي لکه تاسو یې وتښتولاست دا به نه وایې دلته چې تا اپریشن کاوه په کوم بنیاد باندې د کاوه نن آیین و قانون ته دا یو ریاست دی دلته به څوک خروړي سپي له ځانه نه جوړوي چې راغلی زما وطن د نیولی دی قبضه د هم کړګې ده دلته د چک پوسټونه هم جوړ کړي دي بیا وایي چې دهشتګردان راغلي دي زه اپریشن کوم دهشتګرد تا ساتلی دی بتخوران تا ساتلی دي د شپې ټیکهداران ته راترکې په تیزې نخلې موږ نن هم دا وایو چې له دې کاره کښېنه دا عملیات ودروه حکومت ته هم وایو د دې ټول انتظامیې ته وایو چې موږ ته وضاحت وکړي له تېرو څو میاشتو زه ماسټر ګولې غورځئ په مین روډو کې بندماکې کږي دلته دی پایرنګونه کږي نن هم د شارګې مزدوران اخوا دي چیرې ستا پوس چیرې دي ستا ایجنسیانې چیرې دي ستا ادارې چې مزدوران اخوا کږي بیا په کله کې پټې بله ورځ هلیکاپټر راولې د شارګې پر عام ولس باندې هلیکاپټران ګرځئ دا هلیکاپټران خو به تا پر کنټرول لاین ګرځول پر واکه به د ګرځول خو چې هغه ابینندن د ونیو بیا د ایمان دا او چای د ورکې بیا د هغه په عزت باندې هندوستان ته هلکه مګر دلته چې د امن خلک دي دلته چې د امن خبرې کوي د خپل وطن خبره کوي د جمهوریت خبره کوي د آیین خبره کوي د انصاف خبره کوي ته راځې بیا هغه په کور کې ولې عثمان لالا د په کور کې مړ که تا دا پیغام ورکړه چې څوک به دلته خبره نه کوي موږ دا درته وایو چې د عثمان لالا مرګ یا چې دا نور کوم تا واقعات کړي دي دا به دومره ګرانه درته پرېوځي دا به تا ته پته ولګېږي چې بله ورځ ته د چا کور سره ته راځې که یا نه ته راځې دا ته علاقه جرأت وکړي چې خلک به مړه کوي په دې باندې به نه سخته وځو که دا ملک دلته به انصافي آیین به وي قانون به وي که دلته ته اپریشن کوې ضلع انتظامیه وه که دلته دهشتګردانو زموږ د شارګې خلک ډېر شریفه خلک دي هر څوک یو بل سره پېژني چې یاره په دا کور کې دي چې یو لیوي سپاهي ته د ویلي وی چې ورسه په دې کور کې خلک ناست دي دا کور والا به پخپله تا سړی راوستلی و لیکن ته دلته زما عزت نفس مجروح کوې زما غیرت چیلنج یې پرون خو م په نارو ایستلی بله ورځ د په ډنډو باسم چې درک درته ولګېږي ستړی یوالی به کوو اتحاد به کوو اتفاق به کوو دا ریاست له اولې ورځې پښتون نسل کشي روانه کړې ده که د بابړې نیولې که د خانې شهید شهادت و که د افغانستان کې مداخلت و که بیا په منځنۍ پښتونخوا او خیبر پښتونخوا کې چې دې کوم جنګ وکړه د ډالرو دپاره دوی زموږ ټول وطن د پردۍ جنګو دپاره استعمال که د هغه په بدله کې په عربونو ډالر واخیستې وطن زما برباد سو اتلس جنازې د علي وزیر له کوره ووتې څوارلس سوه د پاټا قبایلي مشران مړه سول د مینا بازار کې زموږ خویندې مندې مړې کې د کوټې وکیلان د پولیس ټریننګ سنټر ځوانان په کمه بیش
دغه باندې تا مړه کړل په کوم ظلم په وحشت د مړ کړل د پېښور د اپیاس د اسکول ماشومان د په کوم ظلم مړه کړل نن هم هغه دهشتګر هغه احسان الله احسان وایي چې ماته د امایي برګېډیر لیست راکړه چې په هغه کې دا خلک وو په هغه کې عثمان کاکړ مو چې دا به مړ کړې تا خو عثمان مړ کړه خو نن دومره فکر راپورته سوی دی دا ریاست به سم په انصاف چلی بنګال د والله سیر چې پښتونخوا وطن ډېر بد غرونه لري والله چې تماشه کړې ووینې بله خبره چې هر څوک دلته دا یو خبره کوي هغو ته اتکړی لوژي نن هم علي وزیر په جیل کې ناست دی نن هم اویس ابدال په جیل کې ناست دی نن هم اني پښتین په جیل کې ناست دی یا یې مړ کوي یا یې جیلو ته اچوي نن هم د عوامي نیشنل پارټۍ عبیدالله کاسای چې مرکزي کمیټۍ ممبر دی دا له کوره غوا کژي اسد خان اسکزی پارون مړ که په چمن کې مولوی انیب مړ که داسې جیلاني خان مړ که داسې د بلور خاندان د عوامي نیشنل پارټۍ په سلګونو کارکنان مړه کړل زموږ د وطن قبایلي وو مشران یې مړه کړل که ستا دا خیال دی چې په دې به پښتانه له خپل حقه وګرځوم دا به یوه ماته پر سجده سي خوالي چې تا تله جنازې له کوره ور ایستلی وې بله ورځ پر ایرپورټ وایي چې باجوه یې ماپي د واخلي دا ډونه به مرامات کې وې غوښې به متوسي دا ډونه به خاورې سي خو ماپي ستا له پلار هم نه اخلم د خپل وطن خبره به کوم د همن خبره به کوم دا به خامخا کوم دلته یو داسې صورتحال جوړ کړی دی موږ ټول وسایل یې نیولي دي موږ ټولې کولې اوبه او ځنګلونه یې نیولي دي زما یې د لاټمین په نوم ټول د ارنایو د شارګې غرونه نیولي دي بیا دلته چې موږ د وطن ځای سي د بازار خبره سي یو فوټ که چا دیوال دی که موږ توپک راخلو یو د بل سرونه ماتوو مګر چې دا ټول وطن یې رازه نیولی دی بیا ناست یو بیا چې د هغه زه کوله اخلو خرڅوو یې که دلته یې واقع وسي موږ احتجاج وکړو بیا په میان کې ځینې خلک راسي وایي چې دا احتجاج به نه کوئ هړتال به نه کوئ ولې دله رانا صاحب ټلیفون راکړی دی وایي اډر دی ناله ته په رانا سي ناله ستا په غیرت سي چې د وطن پر سر باندې د یوه ورځ دغه نسې کولی بله خبره موږ دا ورته وایو په جنوبي پښتونخوا کې ډېر خراب صورتحال جوړ کړی دی بلکل ټولې خاشې ایښتې دي مزرې ایښتې دي خالي تیلی غواړي د عثمان لالا مرګ د عبیدالله کاسي اغوا کېدن په شارګه کې اپریشن په زیارت کې چې پارون دی بله ورځ په زیارت په مڼه غوندې پر امن ځای کې خلک راځي مزدوران مړه کوي دا دلته یو نوی جنګ راوړي پردي جنګونه راوړي امریکونو ته یې اډې ورکړي دي موږ جهان ته وایو دنیا ته وایو چې زما په وطن کې چې کومه مایده کشي پښتون زه به حال کوې کین داسې یو قسم مایده نه منم او دا ریاست ته وایم که د دا ځلې زموږ په وطن کې جنګ جوړ کړه په والله چې دا لمبې به اسلام آباد هم سځي ستا وردی به هم سځي پنجاب هم در سځي داسې اسانه مه اخله قدرمنو عزیزانو اتحاد به کوو اتفاق به کوو ځینې خبرې په جذباتو کې وسي د علاقې له خلکو په ګیله یې کوو چې تر کومه پورې ولې له موږ سره دا سلوک کوي راسه یووالی وکړو اتحاد وکړو اتفاق وکړو او د ټول یو پښتون افغان ملت ته په لرو بر افغان کې د سولې دپاره اواز پورته کړو د امن دپاره اواز پورته کړو ورسره دلته یو جرګه چې کومه ګران مشر منظور پښتون په د عثمان لالا په جنازه کې یو خبره وکړه د جرګې بیا محمود خان اسکزي دا ول چې درې میاشتې په بنو کې کوو موږ نن هم دا وایو چې د بنو جرګه به د آزاد پښتونستان په نامه په 1940 کې چې کومه جرګه سوې وه ته په دې اساس راوغواړه ته دې ریاست لیکه کش که چې هر باډر د کې راس که چې عثمان لالا د مړ که مزید ستا هېڅ قسمه له ما سره دغه پاته نه دی یا به په دا وطن کې سیالیم یا به زما او ستا لیارې جلیایي او موږ دا ورته وایو چې دا خبره ورته کښېښول سي دا خلک به زموږ په پښو کې پراته وي دا زموږ د وطن محتاجه دي دا زموږ د وسایلو محتاجه دي په پنجاب کې یو شی نسته دا خبرې به ټول واورئ
بالکل په خپل وطن کې په خپل علاقه کې امن دپاره یووالي دپاره اتفاق دپاره پی ټي ایم هره ورځ راوتلی دی او بیا هم ناره کوي موږ دا تایز ته یقینداني درکوو نن ملک مجید ناست دی دلته هم ډېر ملکان سته برتونه یې پیچلي خو داسې برتونه وپیچئ نن لکه زمری په شارګه کې دی ناست دی زموږ ملکان ورک دي